له درملتونونو څخه د څارنې لړۍ دوام لري. د خوړو او درملو ملي ادارې څخه بخش د بررسي د دواخانو ته که کوم درملتون د خوړو او درملو ملي ادارې اړوند د پرانیستې مکتوب او یا هم د مسؤل فني کارت ونه لري، د ادارې د څارنې ټیمونو له لوري به مهرلاک یا وتړل شي. وقتی که مسئول فنی نباشه دواخانه بسته میشه. شما خبر داری؟ د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د 4 ځلونو څارنې ټیمونو د روان 1401 هجري شمسي کال د سلواغې یا دلوې میاشتې په تیرو 2 اونیو کې د کابل ښار مختلفو ناحیو اړوند له 145 بابا درملتونونو څخه څارنه کړې چې په پایله کې 40 بابا درملتونونه د مسئول فنی یا فارماسیست نه درلودو له امله مهرلاک شوي دي. در بخش نظارت از تأسیسات دوایی اداره ملی دوا غذایی افغانستان از شروع ماه دل و تا الحال از 185 تأسیس دوایی که شامل 145 دواخانه، 15 عمده فروشی، 23 شرکت تولیدی ادویه و 2 کارخانه تولید داخلی را شامل میشه ما تونستیم نظارت بکنیم. در بخش نظارت از دواخانه به خاطر رسیدگی به تخلفاتشان 24 دواخانه مسدود شدن. په ورته وخت کې د درملتونونو مسؤلین هم د یاد څارنې هرکلی کوي او زیاتوي چې په دې سره به په درملتونونو کې د تخلفاتو مخه ونیول شي. چون دیدیم باز دواخانه رو دیدیم دوای تاریخ تیر دارن دیگه باز چیزا از هر نگاه خوب است تو چک شوه بررسی شوه از هر نگاه خوب است. پر همدې مهال د کابل ښار اوسیدونکي د څارنې څخه د هرکلي ترڅنګ د درملتونونو له مسؤلینو څخه غواړي چې بې کیفیته او تاریخ تیر درمل دې په خلکو نه پلوري. یه چیزی که تاریخ گذشته یه چیزی بس رو را صادقانه بگه نده برای مردم که هم مضر هم باز دواخانه است که مثلا دوای تاریخ گذشته رو میکنه، بعضی ها که مثلا قیمت فروشی میکنه. د یادولو وړ ده چې په یاده څارنه کې 1 قلمه تاریخ تیر او 2 قلمه غیر قانوني درمل ترلاسه شوي او د له منځه وړلو په موخه ادارې ته انتقال شوي دي.